جمهور رئیس غني نن چیرته ووسه وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني نن مازدیګر د معلولیت لرونکو وګړو نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دغو مراسمو کې چې د ارګ په سلام خانۍ ماڼۍ کې جوړ شول، د امنیتي او دفاعي بنسټونو معلولینو د جهاد دورې او نورو معلولینو حضور درلود. جمهور رئیس غني وویل معلولیت لرونکي وګړي بېلابېلې وړتیاوې لري. جمهور رئیس زیاته کړه ما له تاسې هر یو سره د دې لپاره روغبړ وکړ چې ستاسې وړتیا له نږدې ووینم. ویاړم چې د ملت عمده برخه یاست او بېلابېل مهارتونه لرئ. جمهور رئیس په دې ټینګار چې زموږ فرهنګ باید په وړتیا متمرکز وي حاضرینو ته په خطاب کې وویل چې تاسې د معلولینو د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون لیدلی. هغه خلک چې لاس نه لري په خپله خوله او پښې نقاشي او خطاطي کوي. د هېواد جمهور رئیس د دې په څرګندولو سره چې د معلولینو د ستونزو حل دولت، ټولنې او د خصوصي سکتور په ګډون په ټولو پورې اړه لري. وویل ټول باید یو بل ته لاسونه ورکړو او دغه کوشر ته بنیادي پاملرنه وکړو. جمهور رئیس څرګنده کړه د دولت په دستګاه کې له ساختاري اصلاحاتو پرته د معلولینو د ستونزو حل ممکن نه دی او د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د هېواد د شهیدانو او معلولینو د وینو پر وړاندې بې تفاوته نه شي او دوی ته نه پاملرنه د منلو وړ نه ده. همدارنګه جمهور رئیس غني د افغانستان پر اقتصادي انکشاف ټینګار وکړ او ویل خپل توقعات باید مدیریت کړو او د معلولینو حق باید حقداره معلولینو ته ورسیږي. د هېواد جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې په ټولنه کې د معلولینو د فعالې ونډې مننه وکړه او ویل هیله ده د معلول کوچنیانو د پریشانۍ ترانې د هوسا، باثبات او قانونمند افغانستان پر بیانونکو ترانو بدلې شي. د دغه مراسمو په جریان کې جمهور رئیس غني د معلولیت لرونکو وګړو د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون له نږدې وکوت او تنکیو معلولینو یوه ترانه هم ولوسته. هدف د دې ویډیو له جوړېدو نه دا و چې د دغې بدبختې جګړې له قربانیانو سره چې د خپل وجود غړي پکې له لاسه ورکړي، موږ تاسې حکومت او نور بنسټونه باید په ګډه همکاري وکړو او د دغه کوشر د ستونزو په حل کې سره یو ځای شو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.